دا د کلی ثقافت باندې یو کلام ما لیکلی دی، ستاسو په خدمت کې پیش کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. نن هم قایم زما د کلی رنگینی هغه شان، نن هم قایم زما د کلی رنگینی هغه شان، او خلق د مینې محبت فصل کری هغه شان. رمې د ګډو په خوند سرن کوي هغه شان، رمې د ګډو په خوند سرن کوي هغه شان، او شپونکي لګیا دی ښه په چرت شپېلې وهي هغه شان. خارو کارغه باندې حملې کوي بچي ترې یوړو، خارو کارغه باندې حملې کوي بچي ترې یوړو، او شینټغ اوبو کې د میانو ښکار کوي هغه شان. او دا بل کړی دا بلبل شور کوي چغیږي حق تلفیه اوشوا، بلبل شور کوي چغیږي حق تلفیه اوشوا، او جون په بڼ کې تور توتان راشو کوي هغه شان. او هر خوا شینکې او زیړ شړشم او سرې او شنې لوپټې، هر خوا شینکې او زیړ شړشم او سرې او شنې لوپټې، پیرس کړو جر د کلي خړ مازیګري هغه شان. او دا بل کړی دا پیغلې منګي په سر واپس شوې د ګودر د غاړې، پیغلې منګي په سر واپس شوې د ګودر د غاړې، او زلمی لګیا دي مات بنګړي راټولوي هغه شان. او بیبي کورونو کې شملې تقسیموي هغه شان، بیبي کورونو کې شملې تقسیموي هغه شان، او کچه غرما د کورکوړې आवाज راځي هغه شان. زمونږ سپي ښه په نرتوب د شپې جواب ورکوي، زمونږ سپي ښه په نرتوب د شپې جواب ورکوي، او د زړه د کومي ګیدړان دولې وهي هغه شان. او دا بل کړی دا خلق جماعت ته وخت په وخت مونږ له راځي هغه شان، خلق جماعت ته وخت په وخت مونږ له راځي هغه شان، او د شپې حجرې نه د قربان आवाज راځي هغه شان. او جونه پسرو لاسو د سټو نه صفیا کې تپي، جونه پسرو لاسو د سټو نه صفیا کې تپي، او د تنارنه د ډوډو ټپار راځي هغه شان. او د اخري کړی دا چې تاکو هرسو خار کې خپل کلی په برګرو بیل، تاکو هرسو خار کې خپل کلی په برګرو بیلو، قاضي بزان لا انذران راشو کوي هغه شان. او نن هم قائم زما د کلی رنگینی هغه شان، او خلق د مینې محبت فصل کری هغه شان. والسلام.